سلامونه ګرانو کتونکو د دانشکده یو بل پروګرام سره ستاسو قربا جنید یوسفزی حاضر یم. تاسو ګورئ امنزار ټي وي. نن موږ راغلی یو د خان محمد کاکا خواله د شاه منصور کلي اوسیدونکی دی، خدایي خدمتګار دی، د باچا خان بابا د قافلې یو غړی دی، د ډي آر سی ممبر هم دی، د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلعي کونسل ممبر هم دی او د صوبایي کونسل ممبر هم دی. نن به موږ دې سره په امن باندې خبره کوو. دا کوم حالات چې جوړ دي په پښتونخوا کې، خصوصا په صوابۍ کې چې دا دومره قتل و غارت دی، نو د دې حوالې سره به موږ کاکا سره خبره کوو. کاکا خپل کوششونه کوي په ډي آر سی کې هم، د عوامي نیشنل پارټۍ د جنډې د لاندې هم، او په خپل کلي کې هم د اصلاحي جرګو په ذریعه باندې دی د روغې کوي خلکو له او د امن راوستو کوشش کوي. نو موږ سره نن مېلمه دی خان محمد کاکا چې موږ ورته د ډېرې مینې نه خان بابا وایو. د دې نه تپوس کوم خان محمد کاکا سلامونه تاسو ته خپل پروګرام کې وایو. دا کوم حالات چې جوړ دي خصوصا زموږ په صوابۍ کې، د دې حوالې سره تاسو څه وایئ چې دا څه وجې کېدی شي چې داسې روزانه نن هم دا دوه پولیس والا چې کوم دی نو شهیدان شوي دي، نو د دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ چې دا څه وجه کېدی شي چې داسې یاره چې هر څومره پیسو چوکې د ټول نه مخکې خو دا بېروزګاري ډېره زیاته ده. دویم نمبر دا نشه موږ خاصه دا آیس چرس دا څیزونه ډېر زیات عام شو او هغه داسې بې ترتیبه دي روان دي که پولیس ورپسې ده وایي هغه سره هم تماچه د هغه په هغې ډز کوي. زموږ نن دي یو افسر یاسر خان او دا بل صاحب دی دواړو لکه قرباني ورکړه، شهیدان شو صرف په دې یو دغه باندې چې هغه دغلته دغه کسان آیس کولو والو آیس خرڅولو والو هغوی پسې اواز وکړه اتل نو په دقه هغوی پې راواړېدل او ډزې پې وکړې او سړي مړ کړل. کاکا تاسو څه وایئ چې د دې سدباب به څنګه کېږي؟ لکه له دې نه به موږ څنګه خلاصېږو چې زموږ د دې روز زموږ غټې غټې کمیټې اصلاحي لکه په دې ضلع صوابۍ کې جوړې دي، هغوی تغدو ډي آر سی پکې ده چې په هغې کې زه هم ممبر یم، سیفټي کمیشن و چې هغه هم موږ منډې تړي او صرف او صرف د امن لا صرف د امن دپاره موږ چې امن قایم شي په دې ملک کې په دې ټوله صوبه کې زموږ، بلکې امن خو د عالم انسانیت دپاره غواړم، خو نه ځان له خپل کور ته مې د خیر که نه هغه دغه باندې که ووایو نو موږ وایو چې را زموږ دې ضلع کې دې امن وي دغه خو د هلته دغه دومره زیات رس ته رس سیوا کېږي او کمی نه راړي. موږ په دې ډي آر سی کې ناست یو په قسمه قسم طریقو باندې، په قسمه قسم روزمره قسمه قسم طریقو باندې د خلکو مصالحتونه کوو، د خلکو جګړې ختموو، د خلکو ته په مینت باندې وایو، په مینت په دغه باندې په اخر هغوی موږ دې مینت باندې داسې مجبور کړو چې هغوی موږ ته غاړه کېږدي او موږ له هغه خپل دغه چې کوم دی خپل مسله ختم کړي او دواړه پرېږه. پرونی ورځ به موږ ډي آر سی کې یو مسله وه، هغې کې د 45 लाख रुपये مسله وه. 45 लाख रुपये هغوی 45 लाख रुपये هغه یو فریق راړي او بل یې ورکړي. موږ په دغه باندې د هغې هغه فوټوان هم واخیستل، د هغې دغه هم واخیستل، مشران ناست وو راته چېرې او دا شی د دې فیصلو دپاره یاره موږ خو که ډي آر سی ته ځو نو هم دغه دوام دی، که چېرې کلي کې هم دا دو دی او دا هم که د شپې وده کېږو په خوب کې هم د دې امن دپاره سوچ وي چې یاره دا سوچ به دا امن به څنګه راځي. او ګنې تعلیم هم ښه ډېر شه، تعلیم ډېر دی خو چې دا به بس الله دې موږ سره امداد وکړي، ګنې دا ورپسې ښه تیز شروع دی. انشاءالله انشاءالله ډېر زر ده چې دا شی به کنټرول شي. هفتې په ورځ سحر وختي زموږ سبا یو میټینګ دی، د هفتې په دویم ټیم باندې د احمد علي خان ځای کې میټینګ دی. هغه دا سوره سلسله چې دا شروع ده سور ده دا د امن دپاره ده. او زما خو د یو خواهش دغه دی چې کله هم ملګرو کې کښېنم هم یا خلکه یو بل سره وړې وړې تنازعې دي، څه شی داسې خاص نشته او تاسو په یو بل پسې ټوپک تماچه ډز دا راغلی او دا نه کوئ. زه خو
لکه مکوئ دا حالې دغه ډز نه دی، دا ورته وایي چې حالې دغه ډز نه دی، حالې جګړه ده چې تاسو جګړه وکړئ او یعنې مسله به حل شي. کاکا تاسو هسې څه فکر لرئ چې دې کې د تعلیم هم وجه شته؟ آیا دا جنګ جګړې چې کوي دا تعلیم یافته خلک ډېر کوي که نه دا انپړ دي؟ پکې تاسو ډېر پکې انپړ دي، تعلیم یافته به پکې کم دي، خو باوجود د هغې تعلیم یافته نه هم غلطۍ کوي او هغه غلطو په وجه باندې جنګ جګړه دا څیزونه کېږي او دغه انپړ پکې خو ډېر زیات دي او دغه دا چې څه داسې لکه چې میټینګ کې کښېنو یو بل نه سوال کوو چېرې دې دپاره موږ څه عمل جوړ کړو. کاکا تاسو د عوامو ته څه پیغام ورکول غواړئ د دې صورتحال حوالې سره چې د عوام داسې څه وکړي چې موږ امن خپل کړو او امن راشي؟ یاره زه خو به مختصر خبره دا وکړم چې الله به امن راولي، خو کوشش به زمونږ وي. هغه وایي همت مردا مدد خدا. من دا الله پاک په موږ باندې ټول زیات دغه وکړي. دا که چېرې امن وي نو دې ځای کې موږ ښه یو او ښه حالات به ټیک ټاک به دا به د لږو لږو جګړو د لږو لږو خفګان او دې نه موږ ځان ته دا زیات ایشو نه جوړو، هغه به په اسان راشي. د امن لپاره خو زه د ټول قوم ته د ټولې صوبې ته د خپلې ضلعې ته دا خواست کوم چې یاره امن قایم کوي او په دې لږ لږ څه باندې ځان مه دا کوئ نو انشاءالله چې امن راغی نو زموږ ژوند بهتر شو، زموږ ژوند به هغه ساعت په ساعت منټ په منټ به بهتر کېږي، ښه کېږي. د احمد علي خان په اجره کې سبا بازیګر جمع ده، هغه هم صرف په دې یو فکر ده. زمونږ په دې دیره کې 4-5 میاشتې د مخکې یو د ټول صوبې غونډه شوې وه اصلاحي او صرف دا یو د دې اصلاح لپاره چې امن به څنګه قایمېږي، بس تر ورځه کار دا کېږي. نو دومره لوی تیزوالی شروع دی چې زه ښکلي ښکلي مشران او هوښیار مشران چې هغه